السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، نن بیا مبشر یم. نن زموږ او ستاسو د نن ورځې درس دی د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم فصل. په دې کې په لومړي لوست کې موږ او تاسو ځینې کیمیاوي تعاملونه وویل، کیمیاوي معادلې مو وپېژندلې، سمبول، فورمول، مرکب او همدارنګه عنصر مو وپېژندلې چې دا ټول څه شي دي. یعنې عنصر مو ویلي، مالیکول مو ویلي، سمبول مو ویلي چې سمبول څه شي دي، فورمول مو ویلي، همدارنګه کیمیاوي تعامل مو وپېژندلي چې کیمیاوي تعامل څه ته ویل کېږي، د کیمیاوي تعاملونو او همدارنګه د مرکبونو جوړېدنه، د کیمیاوي تعاملونو ډولونه او هر ډول مو جلا جلا وویلي. نن راځو د تېرې ورځې د درس په ادامه د کیمیاوي معادلو برابرول یا هم توازن کول وایو چې کیمیاوي معادلې څنګه برابریږي یا څنګه توازن کیږي او په اصل کې دغه د معادلو توازن څه ته ویل کیږي. د دې نه مخکې چې موږ د کیمیاوي تعاملونو کې د معادلو کله چې کیمیاوي تعامل سرته ورسیږي د دې دغه معادلې د برابرولو یا توازن یا بیلانسینګ تر مخه راځو لومړی یو مهم شی پیژنو. یو قانون دی چې دا قانون ته ویل کیږي conservation of mass یا د کتلې د پایښت قانون. راځو چې وایو لومړی د کتلې د پایښت قانون وایو چې دا د کتلې د پایښت قانون خپله څه ته ویل کیږي یا دا د کتلې د پایښت قانون څه شي دی. داسې ویل کیږي چې د کتلې د پایښت قانون چې دی هغه دا راته سټیټ کوي، دا راته وایي چې کله چې دوه عنصرونه یا دوه مواد یو د بل سره یو ځای سي، نو د یو ځای سویو موادو مکمله کتله په حاصل سویو موادو کې موجود وي. معنا دا چې کله چې د A ماده د چی سره یو ځای سي، د A ماده د B د مادې سره یو ځای سي، د دې څخه موږ ته د AB یو نوې ماده لاسته راسي، یا د A یو عنصر د B یو عنصر د A عنصر سره یو ځای سي او د AB یو مرکب لاسته راسي، یو نوې ماده لاسته راسي. اوس په دې ځای کې چې دغه د AB نوې ماده لاسته راغله، نو د کتلې د پایښت قانون پر اساس باندې موږ داسې وایو چې دغه د تعامل کوونکو موادو کتله موجوده ده په چا کې؟ په حاصل سویو موادو کې. معنا کله چې د تعامل کوونکو موادو کتله، معنا که چیرې موږ د A موادو کتله راواخلو دا جمع کو د B موادو د کتلې سره، نو دا به مساوي د AB په کتلې سره. معنا دا چې دا مواد چې کله یو د بل سره یو ځای کیږي دوی خپله کتله د لاسه نه ورکوي. تعامل کوونکي مواد چې یو د بل سره یو ځای سي، نو هغه اندازه کتله چې دوی درلودله په حاصل سوي موادو کې به هم د دوی کتله هغومره وي، دوی خپله کتله د لاسه نه ورکوي. لکه په دې مثال کې چې مو ویلي چې د A موادو کتله که د B د موادو د کتلې سره جمع کو، نو دا به مساوي سي د AB موادو په کتلې سره. معنا دا چې د حاصل سوي مواد درلودونکي د هغه کتلې دي چې دغه قانون ته ویل کېږي د کتلې د پایښت قانون. چې مثلا که چیرې هغه تعریف یې راواخلو، داسې ویلی سو چې په کیمیاوي تعاملونو کې د تعامل کوونکو موادو، یعنې هغه مواد چې یو د بل سره تعامل کوي، مجموعي کتله، معنا دا چې د A د موادو کتله جمع د B د موادو کتله دا عموما د حاصل سوو موادو د مجموعي کتلې سره برابره وي او سره مساوي، چې په دغه اساس باندې دغه قانون ته د کتلې د پایښت قانون ویل کېږي. اوس نو خبره دلته دا سوله چې دا خو په هغه وخت کې د تعامل کوونکو موادو مجموعي کتله د حاصل سوي موادو مجموعي کتلې سره برابره وي یا مساوي په کم وخت کې چې د معادلې یوې خواته او بلې خواته د عنصرونو یا د موادو هغه کوم شمیر چې دی هغه سره مساوي. هغه وخت کې دا سره دغه د کتلې د پایښت قانون عملي کېږي په کیمیاوي معادله کې، کله چې د تعامل کوونکو موادو او د حاصل سویو موادو، معنا د معادلې د چپه طرف او د رسته طرف د عنصرونو شمیر یو د بل سره برابر. که چیرې د مثال په توګه سره دغه د A ماده ده، که چیرې د دغې مادې شمیر دلته 2 د معادلې په بلې خوا کې هم باید د دې شمیر څو سي؟ 2 سي. که چیرې دلته شمیر د دې 2 نو خو کتله یې په 2 کې ضربېږي او د دې دلته شمیر یو وي کتله یې په 1 کې ضربېږي. واضح خبره ده چې د دې خوا کتله به لوړه راځي او د دې خوا کتله به کمه راځي. په داسې حال کې چې موږ د کتلې د پایښت قانون پر اساس باندې داسې وایو چې د حاصل کوونکو د حاصل سوي موادو کتله چې ده هغه تعامل کوونکو موادو کتلې سره باید سره کم وي، مساوي، ځکه دا د کتلې د پایښت قانون موجود دی په چی کې؟ په دغه معادلو کې. نو پر دغه اساس د دې لپاره چې د تعامل کوونکو موادو او د حاصل سوو موادو
کتلې هم یو د بل سره یو شی وي او د معادلې د یو طرف د عنصرونو مقدار د معادلې د بل طرف د عنصرونو د مقدار سره مساوي وي. د دې لپاره موږ د یو تخنیک څخه کار اخلو چې دغه د کیمیاوي معادلو د برابرولو په نامه سره دي. معنا کیمیاوي معادلې چې دي هغه په اصل کې د تعامل کوونکو موادو او حاصل شویو موادو د عنصرونو یا د دواړو موادو هغه شمیر یو د بل سره مساوي کوي. که چیرې دې خواته مثلا موږ چې ولرو دوه دانې د A ماده ولرو، دې خواته هم خامخا باید دوه د A ماده ولرو. اوس نو دلته بیا د کیمیاوي معادلې څنګه برابریږي، څنګه توازن کیږي، دا تاسو ته په سټیپ بای سټیپ درښیم. اوس په دې مثال کې که چیرې موږ راسو مثلا د A ماده دلته دوه ده او دلته موږ دوه ور ضرب کړو، دغه دوه خو د A او B دواړو ته ور ضرب دي. معنا دا چې دوه چې په دې کې ضرب کړو دا به دوه سي اخو سي دې خواته هم دوه A سو، دې خواته هم. خو که چیرې دغه دوه B ته ور ضرب کړو خو بره دوه B راغله او دې خواته بیا B یو دی، بیا موږ راځو دلته به هم څه شي کوو، دا B ته به څه شورته ضربوه، دوه ورته ضربو برابر د معادله سره کم سي توازن. بس یعنی د معادلې توازن په حقیقت کې څه معنا لري؟ د معادلې توازن په حقیقت کې د معادلې یوې خوا او بلې خواته د عنصرونو د شمیر مساوي والي ته ویل کېږي. که چیرې د مثال په توګه سره د معادلې یوې خواته د A د مادې شمیر یو وي نو بلې خواته هم باید یو. که چیرې د معادلې یوې خواته د B موادو شمیر دوه یا درې د معادلې بلې خواته هم دغه شمیر باید دوه یا درې. که چیرې دغه شمیر سره مساوي نه یې نو بیا موږ د دې شمیر سره مساوي کوو. څنګه یې کوو؟ د کیمیاوي معادلو د برابرولو پر اساس د خپل د قانون پر اساس باندې دې څنګه کوو؟ کیمیاوي معادلې سره برابروو. برابرول یې دا معنا چې د یوې خوا او د بلې خوا د عنصرونو یا د موادو دغه شمیر باید سره کم یې سره مساوي. د دې لپاره چې د کتلې د پایښت قانون په دې کې سره کم سي عملي سي ښه. د مثال په توګه سره لازم لومړی مثال راخلم. لومړی مثال کې د مثال په توګه سره د کاربون یو اټوم دی، مثلا دا یو ځای کېږي د اکسیجن د یو مالیکول سره، د دې څخه په نتیجه کې موږ ته په لاس راځي کاربون ډای اکساید. د کاربون یو مالیکول دی د اکسیجن د یو مالیکول سره ځای کېږي، یا موږ داسې وایو چې کاربون د اکسیجن په موجودیت کې سوځي، کاربون ډای اکساید ګاز لاسته ځینې راځي. اوس په دې ځای کې که چیرې موږ وګورو دغې معادلې ته یو توازن سوې معادله ویل کېږي. ولې توازن سوې معادله ورته ویل کېږي؟ ځکه دلته د کاربون اټوم شمیر چې دی هغه څو دی؟ د کاربون اټوم شمیر دلته یو دی. د اکسیجن مالیکول شمیر څو دی؟ معنا دا چې د اکسیجن شمیر څو دی؟ هغه دوه دی. دلته د دې ضریب چې دی هغه په دا شمیر کې ضربیږي، ضریب یې په شمیر کې ضربیږي. اوس د کاربون ضریب چې دی هغه څو دی؟ د کاربون ضریب چې دی هغه یو دی. یو چې په دې په یو کې ضرب کې هغه به څو سي؟ بیرته به یو سي. د اکسیجن ضریب څو دی؟ هغه یو دی. یو چې په دوه کې ضرب کې هغه به څو سي؟ بیرته دوه به سي. نو یو په دوه کې به بیرته څو سي؟ دوه به سي. معنا دا چې دې خواته د اکسیجن شمیر دوه دی، د کاربون شمیر یو دی. راځو بلې خواته ګورو چې آیا هغه د معادلې بل طرف ته یا حاصل شوي موادو کې هم د کاربون شمیر همدومره دی، هغې خواته هم د اکسیجن شمیر هم دومره دی، آیا دغه شمیر یوې او بلې خواته سره مساوي دی که نه دی؟ اوس دلته موږ ګورو دلته هم د کاربون شمیر چې دی هغه یو دی، ولې ضریب دلته څو دی؟ یو دی. یو چې په یو کې ضرب کې دا بیرته څو سي؟ یو به سي. همدارنګه د اکسیجن ده یو چې په څو کې ضرب کړو په دوه کې ضرب کړو دا به څو سي؟ دوه به سي. نو دلته که چیرې موږ وګورو د تعامل کوونکو موادو هغه کوم شمیر چې دی هغه په حاصل شویو موادو د شمیر سره کم دی مساوي دی. دغسې معادلې ته یو توازن سوې یا برابره سوې معادله ورته ویل کېږي. یا که چیرې مثلا یو بل مثال راواخلو، د مثال په توګه سره زه داسې وایم، مثلا بل مثال راخلو، په دې کې داسې وایم د مثال په توګه سره کله چې مثلا هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای شي، مثلا دوه مالیکول، یو مالیکول هایدروجن د یو مالیکول اکسیجن سره یو ځای شي، د دې څخه په نتیجه کې موږ ته H2O څه به کېږي؟ په لاس راځي. موږ داسې وایو کله چې د یو مالیکول هایدروجن د چی سره یو ځای شي، د یو مالیکول اکسیجن سره یو ځای شي، د دې څخه اوبه H2O لاس اوس دې معادلې ته که چیرې موږ وګورو، موږ خو د کیمیاوي معادلو برابرول یا توازن داسې ویلي وه چې کیمیاوي معادله هغه کیمیاوي معادله عبارت د توازن شوي کیمیاوي معادلې څخه ده چې د معادلې یوې خواته او بلې خواته د عنصرونو هغه مقدار یا شمیر چې دی هغه یو شی دی. اوس که دې معادلې ته موږ وګورو، دا معادله یو ان بیلانس ده،
یو ناتوازن شوې معادله ده. ولې؟ ځکه د معادلې په دې خوا کې د هایدروجن شمیر چې دی هغه 2 دی، د اکسیجن شمیر چې دی هغه 2 دی. اوس د معادلې دغه دویم طرف ته که چیرې موږ راسو، د حاصل سویو موادو طرف ته که چیرې موږ راسو، ګورو د هایدروجن شمیر چې دی یو چې په 2 کې ضرب کې دی 2 دی، خو د اکسیجن شمیر چې دی هغه 1 دی. معنا دا چې که چیرې موږ کتله راوباسو هم به د دې موادو کتله چې ده هغه به تر دوی لویه وي. د کتلې د پایښت قانون هم په دې کې سره کم شوی دی، نه دی پکې شامل شوی. نو د دې لپاره باید د معادلې یوه خوا او بله خوا د عنصرونو شمیر سره مساوي تر څو د کتلې د پایښت قانون پکې شامل شي. د دې لپاره به موږ دغه معادله توازن کوو. اوس نو څنګه توازن کوو؟ دلته د معادلې دغه د تعامل کوونکو موادو طرف ته که چیرې موږ راسو، په دې ځای کې دغه هایدروجن او اکسیجن د یوې علامې په واسطه سره جلا سوي دي. دا د معنا چې تر دغه وخته پر دوی جلا جلا مواد دي، د ده ضریب جلا دي، د ده ضریب جلا دي، پر دواړو باندې جلا جلا حساب کېږي. خو دلته که چیرې موږ راسو د دې څخه یو مکمل مرکب جوړ شوی، یعنې د دې که چیرې مثلا دلته یو شمېر زه لیکمه، مثلا دلته لیکمه چې د n شمېر مثلا n هر څومره تللی شي 1 2 3 هر عدد راتللی شي، دغه n چې دی دا دته هم موږ ضربېږي او دته هم موږ ضربېږي. معنا اکسیجن ته هم موږ ضربېږي، هایدروجن ته هم موږ ضربېږي. داسې موږ نشو کولی چې اکسیجن ته جلا یو عدد ورضرب کړو، دته جلا په هغه وخت کې چې دوی سره کم وي په مرکب حالت کې. نو په دې ځای کې چې دا معادله توازن کوو، موږ به راسو دلته به هایدروجن ته به څو اضافه کړو، دغه البته دغه د H2O مرکب ته دلته 2 اضافه کړو. 2 چې مې کله دلته ورته اضافه کړله، په دې ځای کې رالمه دلته مې ورته اضافه کړه 2. دا 2 چې په 2 کې ضرب کې دا به څو سي 4. هایدروجن شمیر د حاصل شویو موادو خواته څو سو 4. او 2 چې په یو کې ضرب کې دا به 2 سي، د اکسیجن شمیر 2 سي. اوس که چیرې موږ دلته وګورو خو بیا دې خواته هایدروجن 2 دی، نو بیا به راسو دلته به هایدروجن ته هم یو ضریب اضافه کړو. 2 په 2 کې به څو سي 4 بس، 2 په 2 کې به څو سي 4 بس، یو په 2 کې به څو سي 2 بس، 2 په 2 کې 4 او یو په 2 کې دا هم څو هغه 2. البته 2 په یو کې دا هم هغه 2. نو د معادلې یوې خواته که چیرې موږ وګورو 4 هایدروجن اسوله، 2 دانې اکسیجن اسوله. د معادلې د بلې خواته که چیرې موږ وګورو دلته هم 4 هایدروجن اسوله او 2 دانې اکسیجن اسوله. د معادله سره کم شوله، یو بالانس یا هم توازن شوی معادله شوه، یا توازن معادله دلته څه پوه په لاس باندې راغله چې دغه ته خپله چې ویل کېږي د کیمیاوي معادلو برابرول یا هم توازن ورته ویل کېږي. د هغه څخه وروسته راځو ځینې ساده تعاملونه وایو. د هغو ساده تعاملونو د جملې څخه نو د هایدروجن او اکسیجن تعامل دی، دا چې 9 صنف دی او د کیمیا اول کال دی. نو ځکه دغه تعاملونه چې دي هغه د ټولو ساده ساده تعاملونه وایو، تر ټولو ساده ساده تعاملونو سره آشنا کېږو. د هغه څخه وروسته کرار پسې نورو تعاملونو ته ورداخلیږو. اول راځو د هایدروجن او د اکسیجن ترمنځ تعامل وایو. هایدروجن د پیریاډیک ټیبل یا د مندلیف د جدول یا د دوراني جدول یو عنصر دی چې په لومړي ګروپ کې او په لومړي پیریډ کې قرار لري. دی چې دی د H په توري سره ښودل کېږي. درلودونکی د یوه دانه الکترون دی او یوه دانه پروټون دی. پروټون یې په هسته کې ځای لري چې مثبت چارج لري، او الکترون چې دی هغه یې په مدارونو کې حرکت کوي، د H په سمبول سره ښودل کېږي. دی چې دی د A په اصلي ګروپونو کې په لومړي ګروپ کې پروت دی او همدارنګه په لومړي پیریډ کې پروت دی. همدارنګه اکسیجن د O په توري سره ښودل کېږي. د اکسیجن چې دی دا د پیریاډیک ټیبل په 8م اصلي ګروپ کې پروت دی، البته په 6م اصلي ګروپ کې پروت دی، په 6م اصلي ګروپ کې پروت دی. او همدارنګه د درلودونکي د 14 دانې پروټونونه دي په هسته کې، او همداسې 14 دانې الکترونونه دي په مدارونو کې. دغه اکسیجن دا د دې هغه فقط لنډه پیژندګلوي شوه. د دغه اکسیجن او همدارنګه هایدروجن ترمنځ چې وایو تعامل موږ وایو. په اصل کې دغه عنصرونه چې دي دا به تاسو په پیریاډیک ټیبل کې په 8م صنف کې د خیر ټوله پیژنئ. فقط د دې لپاره چې پوه شئ چې دا څه شي دي، هغه مې پر دغه یو مثال باندې لږ وضاحت ورته ورکړئ. اوس دغه هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل سرته رسوي. تعامل څه ته ویل کېږي؟ کیمیاوي تعامل. مخکې مو ویله په موادو کې کیمیاوي بدلون چې کله رامنځته شي، دغه کیمیاوي بدلون په حقیقت کې یو کیمیاوي تعامل دی. دوی دواړه یو د بل سره یو ځای کېږي، خپل پخواني خواص د لاس ورکوي، یو نوې ماده لاسته راوړي.
د چی شي په نامه سره؟ د اوبو په نامه سره. راځو دا تعامل وایو څنګه سرته رسیږي دا تعامل. کله چې هایدروجن ګاز په ګاز حالت کې البته دا یو ځای سي د اکسیجن ګاز سره د یو کتلیست په شتون کې، کتلیست څه شي دی؟ د برېښنا جرقه. د دې څخه د ځای کېدنې څخه په نتیجه کې موږ ته یو نوې ماده لاسته راځي H2O یا هم څه شي H2O یا هم اوبه. دا هم سره کمې ګاز، البته په اول حالت کې په بړاس شوي شکل کې. کله چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای سي د دې څخه موږ ته H2O څه کېږي په لاس راځي د برېښنا د جرقې په موجودیت کې. دا د کتلیست دی. اوس دغه عنصر چې کله د دې عنصر سره یو ځای سو دا دواړه خپل پخوانی خواص ته لاس ورکوي، یو نوې ماده لاسته راوړي د چی په نامه سره؟ د اوبو یا هم د واټر په نامه سره. یعنې په دې کې چې رامنځته کېږي کیمیاوي بدلون رامنځته کېږي. دې کې چې رامنځته کېږي کیمیاوي بدلون، چې دغه کیمیاوي بدلون ته بیرته په حقیقت کې چې ویل کېږي کیمیاوي تعامل ورته ویل کېږي. معنا د هایدروجن او د اکسیجن د کیمیاوي تعاملونو د جملې څخه یو کیمیاوي تعامل دا دی چې هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې موږ ته چې په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي. دا د دوه ترمنځ څه شی دی؟ هغه یو ساده کیمیاوي تعامل. اوس دلته دا معادله چې ده هغه توازن سوې نه ده، لکه څنګه چې مې په تېر مثال کې درته وویله چې دا معادله څنګه توازن کېږي. د معادلې توازن مې در وښود. اوس دلته دوه هایدروجن دي، دلته دوه اکسیجن دي، خو دې خوا ته بیا یو دانه اکسیجن دی. دا معادله چې کله توازن کوو، تېر مثال کې مې درته وښوله چې دلته د اوبو مرکب ته دوه وجود، معنا د اوبو دوه مالیکوله، د دې دواړو څخه د اوبو دوه مالیکوله لاسته راځي. اوس نو د دوه اټومه هایدروجن څخه بیا د دوه مالیکول اوبه لاسته نه راځي، ولې د اوبو په یوه مالیکول کې موږ دوه اټومه هایدروجن ته ضرورت لرو. نو راځو د توازن لپاره به دې ته هم چې اضافه کړو، دوه ضرب دوه به څلور سي او همدارنګه یو ضرب دوه به څو سي؟ دوه سي. دوه ضرب دوه به دې خوا ته هم څلور سي او دوه ضرب یو به څو سي؟ دوه به سي. معادله به هم سره کم سي، توازن سي او په عین حال کې به د دې دواړو ترمنځ چې کوم کیمیاوي تعامل وي هغه به هم سره کم شي. زموږ او ستاسو به ښه. د هغه څخه وروسته راځو د کاربن او اکسیجن ترمنځ تعامل ته. کاربن او اکسیجن چې دي هغه دواړه یو د بل سره کیمیاوي تعامل سرته رسوي او یو مشهوره مرکب لاسته راکوي. کاربن او اکسیجن یو د بل سره کیمیاوي تعامل سرته رسوي او یو مشهوره مرکب لاسته راکوي. کاربن د سی په توري سره ښودل کېږي، د پیریاډیک ټیبل د څلورم ګروپ عنصر دی. اکسیجن مې مخکې درته ویله د او په توري سره ښودل کېږي، د شپږم اصلي ګروپ عنصر دی، همدارنګه درلودونکی د 14 پروټونونو او 14 الکترونونو دی. دا دی فقط هغه لاندې پېژندګلوي ده. کاربن او اکسیجن یو د بل سره زیات تعاملونه سرته رسوي چې د هغوی د جملې څخه دوه هغه مشهور تعاملونه یې موږ راخلو چې مستقیما دې دواړه د بل سره تعامل کوي. چې شي د هغه څخه کله چې موږ داسې وایو کاربن د اکسیجن سره یو ځای سي، کله چې کاربن د چی سره یو ځای سي؟ د اکسیجن سره یو ځای سي. کاربن چې کله د یو دانه اټوم چې کاربن دی دا راځي یو ځای کېږي د چا سره؟ د یو اټوم کاربن راځي د یو مالیکول اکسیجن سره یو ځای کېږي، د دې څخه په نتیجه کې کاربن مونو اکساید لاسته راځي. د دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي؟ د دې څخه په نتیجه کې کاربن مونو اکساید لاسته راځي. اوس دلته د دې سټیټس که چیرې موږ راواخلو حالتونه یې کاربن په سالډ حالت کې دی یا په جامد حالت کې دی، اکسیجن ګاز په حالت کې دی، همدارنګه هغه کاربن ډای اکساید چې موږ ته کله په لاس راځي، البته کاربن مونو اکساید هغه هم په سره کم حالت کې دی په ګاز حالت کې. اوس که معادلې ته موږ وګورو، معادله یې وارې بیا ګورو چې معادله سره کم سوې ده؟ توازن سوې نه ده. ولې نه ده توازن سوې؟ دلته یو اټوم کاربن موجود دی، یو مالیکول اکسیجن موجود دی، خو دلته بیا یو اټوم کاربن دی، یو اټوم اکسیجن دی. د دې لپاره چې معادله توازن سي، معنا یوې او بلې خواته د عنصرونو شمېر مساوي سي چې د هغه په مساوي کېدلو سره به یې د دې د کتلې د پایښت قانون هم په دوی کې عملي سي، معنا د تعامل کوونکو موادو کتله به د حاصل شوي موادو کتلې سره مساوي سي. د دې لپاره به موږ راسو دغه کاربن مونو اکساید ته به چې شور ضرب کوو دوه به ضرب کوو. اوس دوه چې په یو کې ضرب کړې دا به څو سي؟ دا به دوه سي. او دوه چې دلته په دې یو کې ضرب کړې دا به هم څو سي؟ دوه سي. معنا دوه اکسیجن او دوه کاربن د معادلې په حاصل شوي موادو کې یا په لسته طرف کې
خو دې خواته که چیرې موږ وګورو یو اټوم کاربن موجود دی نو رابسو کاربن ته به هم د 2 ځایه په 2 په یو کې به څو سي 2 به سي اوس په معادله باندې سره کم په لاس راسي یو توازن سره معادله به په لاس راسي دا د کاربن او همدارنګه د اکسیجن ترمنځ یو تعامل د کاربن او اکسیجن ترمنځ یو بل مشهور تعامل چې دی هغه داسې دی چې کاربن د یو مالیکول اکسیجن سره تعامل سره رسوي کاربن چې دی د یو مالیکولي اکسیجن سره تعامل سره رسوي په نتیجه کې د دې څخه چې په لاس راځي کاربن ډای اکساید په لاس راځي کاربن په خپل په سولیډ حالت کې دی د اکسیجن سره یو ځای سي او د څخه چې لاس راځي کاربن ډای اکساید غاز په لاس راځي دا معادله کې چې موږ وګورو یو توازن سره معادله ده د اکسیجن شمیر دلته 2 دی دلته هم 2 دی او د کاربن شمیر دلته یو دی او دلته هم څه دی یو دی د معادله خپل چول کېږي یو توازن سره یا بیلانس معادله ورته ویل کېږي دا هغه څه وروسته راځو د سوډیم او کلورین ترمنځ تعامل وایو چې سوډیم او کلورین په خپل منځ کې تعامل سره رسوي او نو د دې څخه څه شی په لاس راځي د سوډیم او کلورین ترمنځ تعامل که چیرې موږ وګورو دا یو دغه تعامل چې دی د سوډیم او د کلورین ترمنځ یعنی دا ویلی سو چې ډېر بارزښته تعامل دی ولې د دې څخه هم داسې یو حیاتي مرکب لاسته راځي البته حیاتي مرکب نو ورته ویلی اوس اوبه چې دی هغه حیاتي مرکب دی یعنی بې له اوبو سره ژوند امکان نه لري یو مهم مرکب دی همدارنګه د سوډیم او کلورین د تعامل څخه هم موږ یو بارزښته مرکب لاسته راځي د سوډیم کلوراید په نامه سره سوډیم کلوراید یا دې ته سپین زهر هم ویل کېږي ولې زیات استعمال چې دی هغه رښتیا هم د زهرو په دغه سره کم دی سپین زهر په دغه کې ورته ویل کېږي دغه ځینو کتابونو کې که چیرې تاسو وګورئ دوی د سپین زهرو په نوم سره یادول سوي دي دا ولې ځکه چې یو شمېر تاوانونه لري البته زیات استعمال یې که چیرې زیات استعمال سي یا په عموما موږ په عامه اصطلاح سره دې ته څه وایو د خوړو مالګه ورته وایي د عادي مالګه موږ تاسو په کورونو کې استعمالوو د خوړو مالګه چې دی د هغوی ترکیب د سوډیم او د کلورین څخه یعنې اساسي عنصرونه چې دي هغه خپله سوډیم او کلورین دي ځینې وخت بیا ځینې مالګې چې ځینې نور منرالونه ورته اضافه سوي ځینې د مثال په توګه سره هغه ځینې نور عنصرونه ورته اضافه سوي چې هغه د دوی په ترکیب پسې بیا اړه لري خو د خوړو مالګه چې ده یا سوډیم کلوراید چې دی یا خنثی مالګه په اصل کې دغه خنثی مالګه معنا څه شي معنا نه تیزابي خواص لري نه القلي خواص لري خنثی د پیچ کې چې موږ ګورو هغه به ووایي نو دا خنثی مالګه د چی څخه په لاس راځي د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه په لاس راځي سوډیم یو عنصر دی چې د ان ای په توري سره ښودل کېږي او کلورین هم یو عنصر دی چې د سی ال په توري سره ښودل کېږي دې دواړه کله چې یو د بل سره تعامل وکړي کله چې سوډیم چې دا په خپله په سولیډ حالت کې دی یا په جامد حالت کې دا چې کله د کلورین سره تعامل وکړي چې مالیکولي کلورین سره تعامل وکړي چې هغه په خپله په ګاز حالت کې وي نو د دې څخه موږ ته سوډیم کلوراید په لاس راځي په سولیډ یا هم په جامد حالت اوس دلته دغه معادلې ته که چیرې موږ وګورو دغه دواړه عنصرونه یو د بل سره یوځای کېږي او موږ ته یو مرکب په لاس راکوي د سوډیم کلوراید په نامه سره اوس دلته که چیرې موږ وګورو د سوډیم شمېر دې خواته یو دی دې خواته هم یو دی خو کلورین چې دی دلته یې شمېر 2 دی مالیکولي کلورین دی دلته یې شمېر یو دی معادله چې ده هغه بیلانس سوی نه ده د دې لپاره چې معادله بیلانس کوو موږ به راسو دلته به دغه سوډیم کلوراید ته 2 ضرب کړو 2 چې په یو کې ضرب کړي دا به 2 سي د سوډیم شمېر به څو راسي 2 به راسي او 2 چې په دې یو کې ضرب کړي دا به هم څو سي 2 به سي د کلورین شمېر به هم 2 سي خو د معادلې دا بل طرف ته د سوډیم شمېر چې دی هغه یو دی او د کلورین شمېر به موږ به راسو سوډیم ته به هم دلته 2 څپو په اضافه وکړو 2 به ورته ضرب کړو 2 چې په یو کې ضرب کړي دا به څو سي 2 به سي نو د معادلې دې طرف ته به هم 2 سوډیم سي او 2 دانې به څه شي لاسته راسي 2 دانې کلورین نو دلته چې کله د یو د بل سره تعامل وکړي کله چې 2 اټومه سوډیم د یو مالیکول کلورین سره تعامل وکړي په نتیجه کې 2 مالیکول چې لاسته راځي سوډیم کلوراید یا هم د خوړو مالګه په لاس راځي دغه څخه وروسته راځو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ تعامل وایو چې د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ تعامل کې څه شی لاسته راځي کله چې نایتروجن د هایدروجن سره تعامل وکړي د دې څخه د کتلیست په شتون کې نو د دې څخه موږ ته په نتیجه کې یو بارزښته صنعتي مرکب لاسته راځي چې دغه صنعتي مرکب چې دی خپله د امونیا په نوم سره یادېږي دغه تعامل په حقیقت کې دغه تعامل چې کله سرته رسیږي نو دوی کتلیست ضرورت لري دغه زموږ ستاسو د 11 صنف موضوع ده چې نایتروجن او هایدروجن څنګه یو د بل سره
په مستقیم ډول سره تعامل کوي او د دې څخه بیا په نتیجه کې امونیا لاسته راځي. کومو کتلیستونو ته ضرورت لري، کوم موادو ته ضرورت لري چې نایتروجن او هایدروجن چې کله یو د بل سره یو ځای کیږي. دا په اصل کې د لومړي ځل لپاره د هایبر په نامه سره یو عالم و. دغه عالم دغه کار سرته ورسوي، دغه موضوع روښانه کړه، واضح کړله چې په 11 صنف کې تاسو ته خیره وایاست د هایبر پروسس په نوم سره هم دا یادېږي، د هایبر پروسس په نوم سره هم یادېږي. دلته نایتروجن او هایدروجن چې کله تعامل سره کوي، امونیا چې لاسته راکوي، موږ د دوی هغه توازن کول وایو چې څنګه دغه معادله توازن کیږي. دغه معادله په اصل کې په دریو پړاوونو کې دا معادله توازن کیږي. راځو د دې معادلې توازن وایو. نایتروجن لومړی پیژنو. نایتروجن څه شی دی؟ نایتروجن د پیریوډیک ټیبل د اصلي عنصرونو د اصلي ګروپ د عنصرونو څخه په پنځم ګروپ کې پروت عنصر دی. او هایدروجن چې دی هغه مخکې ویلی د ایچ په توري سره ښودل کېږي، یا ایچ د سمبول دی په پیریوډیک ټیبل کې په اول پیریوډ کې او همدارنګه په اول ګروپ کې پروت دی. دلته دغه دواړه چې کله یو د بل سره یو ځای سي، کله چې نایتروجن ګاز د هایدروجن د ګاز سره یو ځای سي، د دې څخه په نتیجه کې موږ ته د امونیا ګاز په لاس راځي. د دې څخه په نتیجه کې چې په لاس راځي د امونیا ګاز په لاس راځي. کله چې نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره د هایدروجن ګاز سره یو ځای سي، د دې څخه په نتیجه کې د امونیا ګاز لاس راځي چې دا په اصل کې یو صنعتي مرکب دی، یعنې په صنعت کې دا ډېر ارزښت لري. اوس دې معادلې ته که چیرې موږ وګورو، معادله چې ده هغه بیا توازن یا هم بیلانس نه ده. راځو معادله بیلانس وو. د دې لپاره لومړی راځو یو وارې ګورو چې اول پړاو کې راځو ګورو یې چې کوم عنصرونه دلته بیلانس نه دي. نایتروجن د معادلې په یوه طرف کې، یعنې د معادلې په راسته طرف کې نایتروجن شمیر څو دی؟ د نایتروجن شمیر 2 دی. 2 نایتروجن موږ او همدارنګه د هایدروجن شمیر چې دی هغه څو دی؟ هغه هم 2 دی، معنی 2 دانې هایدروجن لرو. د معادلې په دویم طرف کې د تعامل کوونکو موادو کې د نایتروجن شمیر چې دی هغه خپله یو دی او د هایدروجن شمیر چې دی هغه څو دی؟ 3 دی. 3 هایدروجن لرو. اوس د دې لپاره چې د تعامل یعنې په حاصل شوي موادو کې د هایدروجن شمیر 3 دی او همدارنګه دې خواته د هایدروجن شمیر 2 دی. د دې لپاره چې دا معادله توازن سي، نو موږ به راسو دلته به د نایتروجن ته څو اضافه، دلته به دغه امونیا مرکب ته 2 اضافه کړو. اوس 2 چې کله اضافه کړو، 2 چې په یو کې ضرب کې دا به 2 سي، معنی دا به څو سي؟ 2 نایتروجن به سي. 2 چې په 3 کې ضرب کې دا به څو سي؟ 2 په 3 کې دا هم 4 دانې هایدروجن به سي. اوس ګورو دې خواته 4 هایدروجن سوله، 2 نایتروجن سوله، معنی نایتروجن خو بیلانس خو هایدروجن شمیر بیا زیات سو. نو په دویم پړاو کې موږ راځو بیا معادله ګورو. بیا د معادلې په کتلو سره نایتروجن شمیر دلته څو دی؟ 2 نایتروجن دي. همدارنګه هایدروجن شمیر دې خواته څو دی؟ هایدروجن شمیر دلته 2 دی، 2 هایدروجن لرو. دې خواته ګورو د معادلې دویم طرف ته. دویم طرف کې که چیرې وګورو 2 په یو کې دا 2 نایتروجن لرو، نایتروجن خو بیلانس دی. 2 په 3 کې دا څو؟ دا 4 دانې چې لرو هایدروجن. د هایدروجنو مقدار په حاصل شوي موادو کې زیات دی او په تعامل کوونکو موادو کې کم دی. نو موږ به راځو په دویم پړاو کې به دغه څه به کوو؟ بیلانس وکړو. د دې د بیلانسینګ دپاره به راسو دلته به د معادلې په حاصل تعامل کوونکو موادو کې یا په راسته طرف کې به دلته هایدروجن ته 3 ضرب ورکړو. راځو بیا یې ګورو معادله چې آیا توازن شو او که نه شو. نایتروجن یو په 2 کې دا 2 نایتروجن، همدارنګه هایدروجن 2 ضرب 3 ضرب 2 دا 4. دې خواته څو هایدروجن سوله؟ 4 هایدروجن. راځو د بلې خواته ګورو 2 په یو کې دا 2 نایتروجن لرو او 2 په 3 کې دا 4 دانې څه لرو؟ هایدروجن. نو معادله سره کوم شوله؟ یو د بل سره بیلانس. کله چې نایتروجن او هایدروجن یو د بل سره تعامل وکړي د کتلیست په شتون کې، نو دې څخه په نتیجه کې موږ ته یو مهم صنعتي مرکب لاسته راځي چې د امونیا په نوم سره یادېږي. دغه کتلیستونه نو یې چې دي هغه څو شیان دي. د هغوی د جملې څخه لومړی کتلیست چې دی هغه خپله لومړی کتلیست چې دی هغه تودوخه ده چې تودوخه ورکول کېږي په زیاته اندازه سره. دویم چې دی فشار دی، څو اټموسفیره فشار په موجودیت کې. او دریم چې دی هغه فشار دی، همدارنګه تودوخه ده او خپله کتلیست یې چې بل دی هغه ځینې مرکبونه دي.
دغه ټول په موجودیت کې د یک رقم کېږي دا تعامل سرته رسېږي. د هغه څخه وروسته بیا چې شي لاسته راځي امونیا لاسته راځي. نو د دې هغه توازن شوې یا هم بشپړه معادله چې ده هغه دا رقم ده چې د نایتروجن ګاز چې کله د چې سره ځای سي د درې مالیکوله د درې چې سره کله چې د درې مالیکوله هایدروجن سره یو ځای سي 6 اتومه درې مالیکوله هایدروجن سره یو ځای سي په نتیجه کې د دې څخه 2 مالیکوله امونیا څه کېږي په لاس راځي. دغه معادلې ته د دې چې ویل کېږي دې معادلې ته د دې هغه توازن شوې یا هم برابره شوې معادله ورته ویل کېږي. یعنې د نن ورځې په درس کې موږ او تاسو ځینې مهم تعاملونه ویله او همدارنګه د کیمیاوي معادلو برابر ویل. تر دې ځایه پورې که چیرې کوم مشکل وي کولی شئ چې په کومنټ سیکشن کې راته ووایاست او خپل مشکل مو هلته د نوټ په شکل سره پرېږدئ. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په خلاصېدلو سره د 9م ټولګي 3م فصل هم مکمل پای ته ورسوي. د هغه څخه وروسته په راتلونکي درس کې به انشاءالله الرحمن د 4م فصل څخه